بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: والصابرين والصابرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. علماء کرام، مفسرین، ائمہ مجتہدین دا بیان فرمائی چې د مومن حالت د مومن زندگی د دوو شانو مجموعه ده. هر انسان ته په زندگی کې دوه حالات مخ ته راځي. کله کله به انسان خوشحالی د مزاج مطابق کارونه به کیږي، او کله کله به انسان ناراضی، خفه به، غمگین به، د مزاج خلاف کار به کیږي. دین اسلام دا حکم کی، د قرآن کریم د الله رب العالمین په قرآن کریم کې مسلمانانو ته، مومنانو ته دا حکم کی، دا امر دی د الله تعالی چې مومن ته یو غم، پریشانی او مصیبت راسی، په هغه به مومن صبر کی. او که الله رب العالمین یو خوشحالی مومن ته ورکړل، مومن ته یو نعمت ورکی، اولاد یې ورکی، مال یې ورکی، عزت یې ورکی، دولت یې ورکی، مومن به په دې باندې د الله شکر باسي. یعنی د مومن زندگی دوا حالت دي، که غم، پریشانی، تنگ دستی، فقر، بیماری والا بیا به صبر کی. که راحت، نعمت، سکون، مال او دولت او عزت بیا به شکر وباسي. دا دوا د مسلمان د زندگی بنیادی جز دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمائی: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العالمین فرمائی: اے مومنانو، ضرور بستاسی ز امتحان اخلم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کله به د دشمن خوف راځي چې اوس به بمباری وسی، اوس به د دشمن وار وسی، د مرګ سره سړی مخامخ. والجوع، کله کله فقر، مسکینی، غربت، لوږه راسي. الله رب العالمین فرمایي:
ونقص من الاموال، کله مال کم سي، یو سړی کاروبار یې ډیر برابري، پیسې ډیري، یو دم تاوان راسي، مال یې ضبط سي، یو دم یو حالت دی راسي چې هغه ټوله مال یې ډوب سي. والانفس، الله تعالی وایي کله کله به د انسانانو د نفسو د ژوندي انسانان به هغو ته به نقصانات رسیږي. ځوان زوی دی یو دم اچانک بیمار سو، درېیمه ورځ وفات سو. وثمرات، کله کله باغونه شي لیکن یو دم یو وبا یو بیماری په باغو ولګېږي، ټوله میوې ختم سي. په دې ټولو حالاتو کې الله حکم مومن ته څه کوي چې الله وایي د دشمن خوف در باندې رالی، لوږه راله، مال کم سو، اولاد کم سو، کاروبار کمزوری سو، په دې حال کې به مومن څه کوي؟ وبشر الصابرین، الله تعالی وایي دغه خلک مومنان چې په داسې حالتو کې صبر وکړي چې ای الله دا حالت ستا د جانبه دی. الله رب العالمین خپل پیغمبر ته وایي وبشر الصابرین، داسې خلک چې په داسې حال باندې صبر کوي و دې ته د جنت زیری ورک، بشارت او خوشخبری ورک. ایو قرآن کریم کې بل ځای الله تعالی فرمایي انما یوفا الصابرون، الله رب العالمین صبر والا ته پورا پورا اجر ورکي. اجرهم، الله تعالی وایي زه پورا اجر ورکوم هغه کسان چې صبر لري. مصیبت رالی، غم رالی، پریشانی راله، بیماری راله، مرگ رالی، ځوان زوی و، روان زوی و، مړ سو، وفات سو، جنازه یې سوله، نو والدینو دپاره حکم دا دی چې صبر وکړي. الله تعالی وایي انما یوفا الصابرون، هغه کسان چې په داسې حالت باندې صبر کوي اجرهم، دوی ته به پوره اجر ورکوم بغیر حساب، بې حساب. الله رب العالمین وایي د انسانانو ته زه اجر ورکوم، بدله ورکوم. ادا که نارینه دي که زنانې دي چې د الله رب العالمین د جانبه کم حالات راځي په دې باندې سړی صبر وکړي. والصابرین والصابرات، الله رب العالمین هغه صبرناکه نارینه، والصابرات هغه صبرناکه زنانې. نارینه ته مصیبت رالی صبر یې وکړي، یو زنانې له مصیبت رالی، غم رالی، پریشانی راله، زنانې په هغه باندې صبر وکړي. الله تعالی فرمایي اعد الله لهم، الله تعالی وایي د دغه انسانانو دپاره مې تیار کړي دي اجرا لهم، اعد الله لهم مغفره، الله تعالی وایي د دې خلکو دپاره مې مغفرت، معافي تیار کړې ده. و اجرا عظیمه، او ډیر عظیم اجر. الله رب العالمین وایي چې صبر څوک لري دې ته عظیم اجر ورکوم. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې د مؤمن هر حالت هغه خیر دی. که مؤمن ته خوشحالی راله دا حالت هم خیر دی، لیکن شرط دا دی چې د خوشحالی په حالت کې به بیا د دین او د اسلام د حدودو څخه نه وځي. شادي راله، واده رالی، کوزده راله، یو خوشحالی راله، د الله د حدودو څخه به بهر نه وځي. او دا تره غم رالی، پریشانی راله، مصیبت رالی، اچانک ناجوړي راله، په دې حالت کې به هم انسان د خپل حدودو څخه نه وځي. په هر حالت کې د مؤمن هر حالت چې دی هغه د خیر حالت. مؤمن به په هر حالت کې د الله رب العالمین طرف ته توجه کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام تعجب فرمای عجبا لامر المؤمن، نبی علیہ السلام وی د مؤمن امر تعجب دی، عجیبه دی د مؤمن. ان امره كله خیر، د مؤمن ټول امر ټول کار خیر دی. ان اصابته سراء شکره، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مؤمن ته خیر ورسیږي، نعمت ورسیږي، راحت ورسیږي، خوشحالي ورسي، شکره بیا د شکر وباسي. فکان خیرا له، دا د مؤمن دپاره خیر. و ان اصابته ضراء، او که مؤمن ته تکلیف ورسیږي،
بیماری راسي، پریشانی راسي، غم راسي، مرګ راسي، درد راسي، تکلیف راسي، بیا مومن چیش کی؟ صبر. وإن اصابته ضراء، نبی علیہ السلام فرمایي چې مومن ته تکلیف ورسیږي صبر، بیا دی صبر وکړي، فکان خیرا له، دا د مومن دپاره خیر دی. گویا علما لیکي چې د مومن هر حالت، که ښه حالت دی، که خوشحالی حالت دی، که غمجن حالت دی، که د صحت حالت دی، که د بیماری حالت دی، که د دولت حالت دی، مالداری حالت دی، که د مسکینی او غربت حالت دی، د مومن هر حالت دا د خیر دی. ښه حالت، خوشحالی، نعمت الله ورکړي دی، مومن به شکر وباسي. غم، پریشانی او درد، بیماری او تکلیف رالی، په دې کې به مومن صبر کوي. علما لیکي صبر په 3 قسمه دی. صبر علی المصیبت، یو مصیبت رالی، بیماری رالی، تکلیف رالی، په دې باندې صبر کوي. دا د ایمان دی چې دا حالت الله رب العالمین راوستی. دویم دی صبر عن المعصیت، له ګناه څخه صبر کول، د ګناه څخه ځان ساتل. دریم دی صبر علی الطاعت، د عبادت، په عبادت باندې صبر کول، په عبادت باندې صبر کول. اول صبر علی المصیبت، مصیبت رالی، په دې باندې مومن صبر وکړي. مثلا یو سړی دی، د هغه ورور وفات سو، بیمار سو، ناجوړه سو، د یو چا بچی دی، د یو چا زنانه ده، د زنانې خاوند دی، کینسر سو، نور ناوله د غټې بیماری ورته لاحق سو، اوس پریشانی راله. یا د یو چا اولاد دی، هغه وفات سو، ډیر زمانه اولاد نو، یکدم اولاد وفات سو. په دې باندې الله رب العالمین مومن ته کم اجر ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله رب العالمین وایي، حدیث قدسی دی، حدیث قدسی دا معنا چې خبره خو د رسول الله په زبان کیږي مگر حقیقت کې الله وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي یقول الله عز وجل، الله رب العالمین فرمایي ما لعبدی المؤمن جزاء، زما د مؤمن هغه مؤمن جزا او بدله به نور سی زما په نیز الله وایي. حتی اذا قبضت صفیه من اهل الدنیا، الله وایي چې د دنیا کې د ده یو رشته دار، یو ګران خوږ بچی مې ځین واخیست، الله وایي رشته دار مې ور وفات کی. ثم احتسبه الى الجنه، الله رب العالمین وایي د چا سمې اولاد واخیست، غم راوستی، پریشانی مې راوستله، په دې غم پریشانی باندې مومن صبر وکړي، الله رب العالمین فرمایي چې د دې بدله جنت. الحمدلله دین اسلام دا مکمل دنیوي اخروي د انسانانو دپاره ګټه او فایده ده. الحمدلله. الله اکبر، استغفر الله. نن چې کم خلک موږ د دینه ناخبره یو، زموږ زنانې له دینه ناخبره دي، موږ نارینه له دینه ناخبره یو. معمولی غم پریشانی راسی، بیا نو داسې سر ټکوو، دومره تکلیف په ځان باندې راولو لکه دا تکلیف چې در اوسه پورې په چا باندې نه راغلی. یو صحابي رسول دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، سهار د کوره وځي. بخاری شریف، مسلم شریف دا دواړو دا حدیث بیان کړی. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه سهار د کوره وځي، بچی کوچنی ماشوم بچی دی، بیمار دی، ناجوړ دی. اکور والا ته وایي چې که چیرې دا تکلیف سو بیا ماته حال راک، نو به زه کار پرېږدم را بسم، د دې کوچني د دې ماشوم علاج به یو ځای له به بوزم. زنانه ورته صحیح دی. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه چې ولاړې، اچانک د هغه د تګ بعد څوک نه و په کور کې چې حال ورسوي، د هغه بچي طبیعت خراب سو، چې ناجوړ و، هغه په تکلیف سو. نیمه ورځ بعد
د هغه زوی چې پلار یې لا نه دی راغلی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه بچی وفات سو، هغه کوچنی بچی مړ سو، وفات سو. نو زنان یې داسې نه وې زموږ هغې خو چې بچی وفات سي نه چې د هغې ناجوړ 200 ټلیفونونه درته راکوي، 200 حال را رسوي، او چې راسې په حال دې هم نه پرېږدي، دومره ژړا او دومره فریاد دومره بې صبري کوي لکه دا بیماري چې د انسان په لاس کې چې ولې نه ځین اخلي. حالانکې دا زموږ ایمان دی چې بیماري او صحت، زندگی او مرګ دا د الله په لاس دی. الله چاته مرګ غواړي ټوله دنیا زندگی ورکول غواړي، نه سي ورکول. او الله چې چاته زندگی ورکړي ټوله دنیا ولګیږي، ټول اسباب استعمال کې، هغه ته مرګ نشي ورکول. د اوس پروند حال رالی په فلسطین کې د اسرائیلو بمباري سوې ده، 8 ورځې بعد د تعمیراتو د بلډینګو د چتو را لاندې 8 ورځې بعد یو هلک راښکښلی دی، هغه ژوندی دی. الله چې چاته زندگی ورکړي هغه ته څوک مرګ نشي ورکولی، او الله چې چاته عزت ورکړي دنیا ټوله قوت ودرېږي هغه ته ذلت هغه ذلیله کولی نشي. الله چې څوک ذلیله کول غواړي ټوله دنیا ولګېږي هغو ته عزت نشي ورکولی. تعز من تشاء تذل من تشاء. عزت ذلت کامیابی ناکامی دا ټوله صحت بیماری زندگی مرګ دا د الله په لاس کې. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه ماښام چې رالی کور بیبي یې چې بچی وفات سو نو بیبي یې ولاړه سو 2 رکعته لمونځ یې وکړي او بیا راولاړه سو، هغه خپل بچی راواخیستې غسل یې ورکړي، کفن یې ورکړي، بیا د خپل کور په یو پټ ځای کې کښېښو. ماښام چې خاوند رالی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه د بچی پلار رالی چې بچی بیمار و په تکلیف و سهار تلی، ناکور والا ته وایي بچی څنګه دی؟ زوی چې سهار مې ناجوړه پرېښي و هغه څنګه دی؟ کور والا ته ګوره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د الله د دین تعلیمات دومره وزن لري. کور والا ورته وایي هغه اوس پرسکونه دی، هغه خاموشه دی، ته تکلیف ته غم مه کوه. بیا د بیمه عام طور چې زنانې خپل خاوند دپاره د شپې کم کپړې اغوندي، کم لباس او زینت کوي، هغه مکمل وکړي. یعنی خپل خاوند ته دا تاثر نه کړي ور په دې پوه نه کړله چې زه خو او بچی مې مړ دی نو زه غمجنه یم، لهذا نن زیب و زینت نوي کالي و کپړې و لباس نه اغوندم. د نورو شپو په شان د خپل خاوند دپاره د زنانې هغه لباس، نوی لباس او ښایسته زیب و زینت و بنا او سنګار هر څه یې وکړل. خاوند چې رالی کور ته هغه وکتل چې زنانه خوشحاله ده، نو بیا د بیمه هغه یو عام خاوند چې د خپلې زنانې سره کم نزدېکت کوي، قربت کوي، د هغه کوروالی و شباشي هم وکړله. چې کله سهار سو خاوند بیا کار ته ځي روانیږي، نو دا بیبي ورته وایي سړی یو پوښتنه در څه کوم. هغه وایي وایي یو څوک چې یو چاته یو شی امانتن ورکړي هغه خپل امانت برته ځین غواړي، حق لري که نه لري چې خپل امانت طلب کړي؟ اوس د ګوره دې ته ګوره څومره حوصله والا زنانه ده. حضرت ام سلمه رضی الله عنها د ابو طلحه رضی الله عنه کور والا هغه ورته وایي ضرور حق لري د یو چا امانت چې د چا سره وي او امانت ورسره پروت وي، حق دا دی چې امانت طلب کړي برته ورکړي خپل مالک ته. نو زنانه ورته وایي سړی خفه کېږه مه، کم امانت اولاد چې الله ما او تا ته راکړی وو امانت الله بیرته واخیست، هغه وفات سو، هغه کوچنی مړ سو. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه ډېر پریشانه سو، وایي څه وخت مړ دی؟ وایي پرون د ورځې مړو. نو هغه ورته وایي تا ماښام ما ته ویل نه ویل؟ زنانه ورته وایي په دې مې تا ته نه ویل چې ما ول داسې نه چې دا شپه ستا د آرام ده، د خوب ده، دا ستا شپه بې قراره نشي، ځکه د اولاد په جدایي باندې
اولاد ځان دی. دا زموږ پښتانه وایي اولاد ځان دی. د اولاد په جدایي باندې دا ستا د شپې خوب خراب نشي. خاوند یې ورغلی نبي علیه الصلاة والسلام حضرت ابو طلحه رضی الله عنه رسول الله ته وایي دا کیسه یې ورته وکړه چې یا رسول الله واقعه داسې پیښه سوې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې زنانې دا صبر ولید، دا حوصله یې ولیدله، نبي علیه السلام بیا ورته وویل چې تا دا هم ورته وویل چې یا رسول الله زما کور والا دومره صبر حوصله وکړله چې د شپې زه په دې هم نه کم پوه چې یو خاوند د خپلې زنانې سره نږدې کېږي، یو زنانه د خپل خاوند دپاره کم لباس او زیب و زینت و شایست کوي هغه هم کړی او نبی علیه السلام وایي تا ورسره همبستري وکړله، کوروالی دې وکړي؟ هغه یا رسول الله ومې کوي. د خپلې بیبي سره نږدې هم سولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کوي، یو دعا یې ورته وکړله د دې انسانانو صبر په وجه باندې. بیا نبی علیه السلام فرمایل اللهم بارک لهما فی لیلتهما، ای الله د دوی په بېګا شپه کې برکت واچوي. دا د صبر د حوصلې شپه چې تېره کړې ده، بې صبري یې نه ده کړې، د الله حکم یې منلی دی، الله دا شپه یې برکت کړي. امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث نقل کوي، لاندې بیا امام بخاري لیکي و د دغه شپې د دوی د صبر په وجه باندې الله رب د دې هم بستري په وجه باندې الله د دې زنانې ته بیا د بې ماپ حمل ورکړي، بچی یې په نس سو. هغه بچی چې پیدا سو عبدالله د هغه نوم نبي علیه السلام کښېښوی. نبي علیه السلام ورته وویله چې دا بچی دې ماله راوړه. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه بچی واروړی، نبی علیه السلام په خپل غیږ کې کښېښوی، خورما یې راواخیستله، په خپله خوله په خپلو لاړو یې نوده کله، بیا د دې بچي په خوله کې ورکړله او بیا دعا وکړله چې الله د دوی په دې بچي کې برکت واچوي، د دوی د صبر او د حوصلې په وجه باندې الله دې بچي کې برکت واچوي. امام بخاري لیکي وایي د دغه الک عبدالله د حضرت ابو طلحه زوی چې و په دې شپه باندې چې سوی و د دې نه اولاده اوسو، دا ټول د قرآن کریم حافظان. پیغمبر ورته دعا وکړه الله دوی صبر وکړي، د دوی د صبر بدله ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا چې یو اولاد وفات سي پر هغه باندې شرط دا دی صبر وکړي. هغه اولاد که مور و پلار جهنمي وي دوزخیان وي، هغه اولاد نابالغ وفات سوی دی، دوی په هغه اولاد باندې صبر کړی دی، دا اولاد به د قیامت په ورځ د مور و پلار لاس نسی د به جنت له راولي. ان تر دې چې یو زنان یا یو روایت کې راځي یو نارینه پوښتنه وکړه یا رسول الله که د چا یو اولاد پوره نه مکمل سوی، کله کله تی لیدلي د زنانې اولاد پر 5مه میاشته یا پر 6مه میاشته باندې هغه اولاد مکمل نه وي، بچی سم جوړ نه وي، یو غوښه یې ضایع سي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ولو بسقط که څه هم یو غوښه ټوکړه وي دا وفات سي د زنانې دا ضایع سي، دا به د جنت سبب جوړیږي، مور پلار به جنت ته کشي. د مؤمن زندگی هغه که د خوشحالۍ زندگی وي، که د راحت زندگی وي، دا د کامیابی زندگی ده. او د مؤمن زندگی که د غم زندگی وي، د غم حالات وي، د تاوان حالت وي، د نقصان حالت وي، د پریشانی حالت وي، په دې وخت کې مؤمن ته حکم دی د الله چې صبر وکړه. او مؤمن چې صبر کوي د دې صبر نبی علیه السلام فرمایي الصبر عند الصدمة الاولى، چې اول تکلیف ورسېدی په دې وخت کې صبر وکړه، انا لله وایه، د دې صبر بدله جنت. رسول الله صحابو څه پوښتنه وکول تاسې معلوم دی په میدان محشر د انسان په نیکو اعمالو کې در ټولو وزني او دروند عمل کم یو دی، په میزان د ترازو په تله کې چې د مسلمان نیک عملونه تلل کېږي، لکه اوس موږ ته د جمعې لمانځل راغلي، په ټوله هفته کې بهترین ورځ ده د جمعې او د عبادت بهترین عبادت. صحابه الله رسوله اعلم، یا رسول الله د الله رسول ته معلوم. نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ د مؤمن په اعمالو صالحه او په نیکو اعمالو کې د ټولو څه دروند وزني او غټ عمل هغه صبر دی.
چې تکلیف ورسېدی مؤمن بیا صبر ورباندې وکړي. الله دې موږ ته صبر نصیب کړي. الله دې مې د بې صبرۍ وساتي. یو حدیث کې راځي، عجیبه حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي، حدیث قدسی دی، چې کله د یو سړي اولاد وفات شي، چې کله فرشتې ورشي، الله رب العالمین فرشتې راوبولي، بیا ورته ووایي زما د محبوب، زما د بنده د زړه ټوکړه دې زنجلا کړله، د هغه بچی دې وفات کړي، قبضتم روح ابن عبدي، زما د بنده د بچی روح مې قبض کړي، هغه مې مړ کړي، روح مې ځین واخیست. هغه ورته وایي نعم یا ربنا. فرشتې ورته وایي او الله ستا حکم ولو. نو موږ د ده د بچي سره روح واخیستې، بچی وفات شو. الله وایي ده څه ویل، ده څه ویل، حالانکې په هر څه باندې الله خبر دی. فرشتې وایي چې ای الله چې کله د ده د بچي روح موږ واخیستې، بچی مې ورمړ کړي او روح مې ځینې وایستې چې مړ سو، ده ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه د الله یم، الله اختیار دی، د الله په مرضي باندې راضي یم، د الله په حکم باندې راضي یم. الله وایي فرشتو زما دې په خپل جلال قسم، زما دې په خپله خدایي او په لویي قسم چې د ده دپاره ما جنت ولیکي. د مؤمن هر حالت هغه د کامیابۍ دی. هر وخت سړی خوشحاله نه وي. کله سړی غمګین وي، په دې غم باندې صبر کول دا د انسان د جنت سبب جوړیږي. یو زنانه د میرګي بیماری ده، دا بخاري شریف مسلم شریف دواړو روایت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راله، وایي ای الله رسوله زه د میرګي بیماره یم. میرګي بیماري خو ته یې پېژنې، دا لاسونه و پښې کاږي سي، کله کله سړی په ځان نه باندې نه پوهېږي. موږ سره د یو میرګي مریض ولو، دا شونډان به یې در غاښو وکښل، دا زبان به یې پرې کړله، وینې به ترې راتللې. ای الله رسوله نور خو بیماری صبر به وکم، زغم به وکم، برداشت به کم، لیکن زه زنانه یم. کله چې په ما د میرګي دوره راسي، د میرګي بیماری راسي، نو زه بیا په ځان نه یم خبره، بې پردې سم، بې حجابه سم، بیګانه خلک مې مخ ویني. یا رسول الله دعا وکړه چې الله رب العالمین مې د دې میرګي د مرض خلاصه کړي، صحت راکړي. الله رسول څه ورته وایي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي ان شئتی صبرتی ولک الجنه. د بخاری روایت دی، مسلم روایت دی، ان شئتی صبرتی ولا حساب علیکی. نبی علیہ السلام ورته وایي که ته دا غواړې چې په دې بیماري باندې صبر وکړې، په دې بیماري چې د الله د جانبه ده، ته په دې باندې صبر وکړې، ولک الجنه، د مرګ بعد به فورا جنت ته ځې. یو روایت کې مسلم روایت کې دی ان شئتی صبرتی ولا حساب علیکی. دغه ناجوړي، دا بیماری، دا د میرګي، په دې باندې دې صبر وکړي او د الله د جانبه بې صبري دې نه ده کړې، صبر دې وکړي. الله نبی فرمایي که صبر کې دا وعده در سره کوم چې حساب و کتاب به خدای نه در سره کوي، جنت له به ځې. و ان شئتی دعوت لکی، او که دا دې زړه غواړي چې یا بیماری برداشت نسم کولی، یا رسول الله دعا راته وکړه. نو رسول الله وایي زه به دعا درته وکړم، الله به دې جوړه کړي. زنانې چې دا واورېدل چې د یو میرګي پر بیماری باندې د میرګي دورم کله کله راځي، روایت کې راځي چې په میاشته کې به یو وار دې زنانې له دا میرګي بیماری راتلل. نو نبی علیه السلام هغه زنانې وایي یا رسول الله د دې دنیا تکلیف مې قابل دی، قبول دی، دا دنیا عارضي ده، یو چند روزه زندگی ده، یا رسول الله د جنت طلب لرم، بس دعا مه راته کوه چې خدای مې نه کړي جوړه، دا بیماری راسه لرې نه سي، الله د دې په بدله کې ماته جنت راکړي. زموږ هغې وګوره، نارینه وګوره، معمولي ناجوړه سوی نه وي، زوی لږ ناجوړه سوی نه وي، خاوند چې غریب کور ته راسي او ښځه څه ورته وایي، ډوډۍ راوړه سترخان هلته وغورځوي، څه کیسه ده، هلک ناجوړه دی ته ګر څه چورت نه کې وایه، انجلۍ ناجوړه ده ته ګر څه چورت. او د الله بندې دا صبر خو هم یو شی دی. حضرت طلحه رضی الله عنه د هغه زنانه چې خاوند دې رالی په دې مرګ یې نه ده خبر کړی خپل خاوند.
هغه بچی مړ دی غسل یې ورکړي، ځان یې سینګار کړي، د هغه بعد یې کوروالی ورسره وکړي، د هغه بعد یې سهار ځي بیا څه ورته وایي خپل خاوند ته چې سړی یو څوک چاته یو امانت ورکړي برته یې ځینې غواړي حق لري که نه لري؟ هغه ورته ویې لري. وایي کم اولاد چې الله ما او تا ته بچی امانت راکړی و خدای واخست. موږ هغې چې لږ هلک ناجوړه سوی نه که زنانه خپله ناجوړه سو بیا خو به څه حالي اوشرې به هم کي، زاړې به هم زړاوي، اوشرې ولې هلک په هلک علاج نه کوي او دا نه کوي. الله بندې لږ صبر وکړه، لږ حوصله وکړه. او کوشنی که مړ سو خو لا بیا بله ده، بیا خو ټول کور به زما خیاله چې پریشانه یي ورسره، څوک به په زوره باندې خبره لا نسي کولی. نبی علیه الصلاة والسلام دې زنانې ته وایي د میرګي وایي که ته صبر وکړې الله حساب نه در سره کوي، او که ته صبر کوې تا ته الله جنت درکوي. هغه یا رسول الله بس زه جنت غواړم، دا بیماري دي. نو ما ویله د مسلمان د مؤمن هر حالت هغه د کامیابۍ دی. که مصیبت رالی صبر وکړي، او که راحت رالی، خوشحالي راله، نعمت رالی، اولاد خدای درکړي، اولادونه درکل، مال یې درکړي، دولت یې درکړي، موټر یې درکړي، زندگی شکل دولت یې درکړي، بیا شکر وباس. لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. الله وایي که صبر کوئ صبر ډېر بهترین عمل دی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. الله نبی فرمایي چې مؤمن ته تکلیف راسي، غم راسي، پریشانی راسي، اذیت راسي، تاوان راسي، دی په هغه باندې صبر وکړي. حتی پیغمبر علیه السلام فرمایي حتی الشوکة یشاکها، کله چې یو ازغی د یو چا په پښه باندې جګ سي، په دې ازغي باندې چې کوم تکلیف د ازغي به نو په پښه څه تکلیف و دونه خو نه، په دې باندې صبر وکړي کفر الله بها من خطاياه. الله رب العالمین به د دې په بدله کې د دې ازغي په بدل کې د ګناهونه هغه معاف کړي. وحطت عنه ذنوبه، د ګناهونه به الله لرې کړي. کما تحط شجرة ورقها، لکه څنګه چې د درختې د مني په موسم کې د درختې پاڼې رایله کیږي، دا رقم د دې سړي ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي. دا ډېر خلک دا وایي اني یو سړی ناجوړه سي یاره ده باندې دا تکلیف رالی، دا زموږ د پښتنو کې خو هم یو ځان ته یو جلا دغی. پښتانه وایي خپل دا متل مشهوره دی، تی به اورېدلی وایي خدای پاک خپل کاږه پیژني. زه به دا الفاظ یې لږ سم ووایم. خپل خدای پاک خپل کاږه پیژني. تی به اورېدلی که نه یې اورېدلی؟ حالانکه دا غلط عمل دی، دا غلط نظر دی. نبی علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه وسوله، سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الناس اشد بلاء، په خلکو کې د ټولو څه زیات تکلیف چا باندې راغلی دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. په انبیاو باندې ډېر تکلیفونه راغلي دي، په نبیانو باندې ډېر زحمتونه راغلي دي. حتی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي اوذیت فی الله لم یؤذ احد، ما ته چې څومره تکلیف را کول سوی دی هیچا ته هم نه دی ورکول سوی. تر دې به زیات تکلیف چی شي چې د دین دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام لور په مکه کې وله، د عمرو بن العاص په نکاح کې وله، هغه چې خبر سو چې نبی مدینې ته ولاړی، د دین کار کوي، د دین دعوت چلی، دا خپله لور یې ورطلاقه کړه. ابو جهل چې خبر سو چې د رسول الله لور د محمد رسول الله لور دغه په عزت طریقه مدینې ته ځي، کسان یې پسې راواستول، هغه په آس باندې په اوښ باندې سپراوه، په نیزه باندې وولله. پیغمبر رالی خپله لور یې راونیوله، په غیږ کې ول بچیه ته غم مه کوه، ستا د پلار دین به هر کچپ په کا مکان ته رسیږي. ته راته ووایه زما او ستا لور او خور چې څوک پر معمولي خبره را طلاقه کړي بیا به مې ورته هیر سي؟ ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ټولو څه زیات خواري او تکلیفونه راغلي دي په انبیاو باندې راغلي. ثم الامثل بالامثل، بیا چې څومره په دین کې څوک مخته دیندار وي په هغو باندې به تکلیفونه راځي. موږ پښتانه وایي خدای پاک خپل کاږه پیژني، غلطه خبره ده.
نبی علیہ السلام فرمایي یبتلی الناس علی قدر دینهم، په انسانانو باندې تکلیف د دوی د دین په مقدار راځي. فمن سخن دینه اشتد بلاء، د چا چې دین مضبوطه وي مصیبتونه به ډېر ورته راځي. فمن ضعف دینه ضعفت ابتلاؤه، د چا چې دین کمزوري ازمایښونه به کم راځي. دا خبره د پښتنو غلطه ده. بهرحال یو خبره خدا چې د مؤمن هر حالت هغه د کامیابی دی. که خوشحالي راله مؤمن به شکر وباسي، الله اولاد درکړي، مال یې درکړي، کور یې درکړي، بچان یې درکړو، دولت یې درکړي، موټر یې درکړي، کاروبار یې درکړي، الحمدلله شکر وباسي. مصیبت رالی، بیماری راله، تنگ دستی راله، غربت رالی، مسکینی راله، بیا صبر وباس. الله ستا په رضا باندې زه راضي یم. چې څومره د انسان په دین کې مضبوطي مصیبتونه به دغونه زیاتي. نن په ټوله دنیا کې د ټولې دنیا په انسانانو کې د فلسطین مسلمانان په الله ګران دي. موږ خو بظاهره وینو چې د هغوی وینې تویېږي، بمباري کېږي. په خدای مې د قسم چې د فلسطین په روی زمین باندې در فلسطینیانو نیکان خلک نسته. فمن سخن دینه اشتد بلاء، د چا چې دین مضبوطه وي مصیبت به زیات وي. نن چې په فلسطینیانو کم حالت دی، دا د دوی د دې ګواهي ده چې دا خلک الله ته قریب ډېر زیات دي. الله دې د فلسطین مظلوم مسلمانانو کومک او مدد وکړي. د ډېر سخت حالاتو سره مخامخ دي، د ډېر لوږې تندې سره مخامخ دي. خپلو لاسو باندې خپل تنکي بچان هغه هم داسې نه چې په خپل مرګ مړه دي، نیم نیمې ټکړې راټولوي. دا د الله نبی علیه صلات سلام فرمایي آخره زمانه کې به ایمان مؤمن ایمان بدل ته راسي، شام ته به راسي. نو یو دی صبر علی المصیبت، په تکلیف باندې صبر کول. دویم دی صبر عن المعصیت، له ګناه صبر کول. د ګناه سره پر ګناه قدرت لري، پر ګناه طاقت لري. د ځوانانو ته نن سبا وایم نن ګناه ډېر آسانه ده، نن زنا ډېر آسانه ده، نن بدکاری کول ډېر آسان دي. دا غټ موبایل چې زموږ سره دی، ماښام په بستره کې ځان ته یوازې سي، بیا څه شیان ګوري. په خدای مې د قسم دا ګوتې نه دي، دا به د الله په حضور کې دا به ګواهي ورکوي. اليوم نختم على افواههم وتكلمونا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله رب العالمین مې دا ستا زبان دا به مهر ور باندې ولګوم، تالا او کل به ور واچوم، لاسونه به دې خبرې وکړي، دا ګوتې به خبرې کړي چې دا د موبایل پر سکرین باندې چیش کتل، دې سترګې به دې خبرې وکړي. دویم دی صبر عن المعصیت، له ګناه ځان را ساتل، د ګناه څخه ځان ساتل. او دا هم درته وایم چې د ځوانانو ته دې معاشره ته چې له ګناه ځان وساتي. بدل به چی شي؟ یو چند روزه زندگی ده، یو چند روزه زندگی ده چې دا سترګې مې څنګه پټ سي فوراً به جنت له ځي. نبی علیه السلام فرمایي د حشرګاه په میدان چې هر انسان په تکلیف کې 9 کسان به داسې وي چې هغه د الله د عرش تر سایه لاندې لکه ایسی ویر کنډیشن چې لګیږي په سایه کې به ناست. د ډېرې تندې به د انسانانو زبې هغه راوتلي، د ډېرې تندې د لاسه د چا مازغه به په کوپړۍ کې ایښیږي. 9 کسان به داسې وي چې د الله د عرش تر سایه لاندې به په یخو سایو کې ناست. یو هغه ځوان دی چې په ګناه باندې قدرت پیدا کړي، د الله د خوف سه د الله د بیرې سه ګناه پرېښول، دا ځوان به د قیامت په ورځ د الله د عرش تر سایه لاندې. او دریم دی صبر علی الطاعت، په عبادت باندې صبر کول، په عبادت باندې صبر کول، خپل کاروبار خپل خواهشات ضرورت پرېښول، مسجد ته راتلل، عبادت کول، دعا کول، ذکر کول، تلاوت کول، دا په دې باندې صبر کول. لمونځ کول، روزه نیول، دغه تکلیف و خواري و ستړیا و دغه لوږه و تنده برداشتول، دې ته وایي صبر علی الطاعت. د روزې باره کې راځي الله وایي روزه زما دپاره ده، د دې بدله به یوازې زه ورکوم. د روزې په اجر باندې فرشتې هم نه دي خبرې چې الله څونه اجر ورکړي.
اول حدیث کې راځي د لمانځه باره کې الله نبی فرمایي، پیغمبر علیه السلام فرمایي، د آخري خبره کوم، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب العالمین وایي ما د انسانانو سره زما او ستا سره هم قول کړی دی، الله د ټولو سره قول کړی دی، ما او تا سره هم. الله وایي هغه انسان چې 5 وخته لمونځ په جماعت باندې کوي، پابندي سره کوي، الله وایي ما ورسره قول دی، ما د ځان سره عهد کړی دی چې زه به په خپله ذمهواري باندې جنت ته بیایم. نو د مؤمن 2 حالته دي، که د غم حالت وي په هغه حالت کې به دی صبر کوي او د صبر بدله جنت، او که د خوشحالۍ حالت و د نعمت و د راحت حالت سي په هغه کې به شکر کوي. دا هم د الله تعالی حکم دی. لئن صبرتم لهو خیر للصابرین لئن شکرتم لازیدنکم. الله وایي که زما د نعمت شکر وباسې بیا اضافه کوم. انشاءالله زندګي وه د بل جمعه به که ژوند و که زندګي وله د شکر په حواله باندې د الله یو حکم دی، په دې حواله به مزید خبره وکړو. الله رب العالمین چې څه مې واورېل څه مې وویل په دې باندې د عمل کول توفیق نصیب کړي. الله رب العالمین دې صبر او شکر ماده په موږ پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.